ملګرو 12 اکتوبر 1999 د پاکستان د تاریخ اهم ورځ ده. په دې ورځ باندې جنرال پرویز مشرف د پاکستان آرمی چیف په اقتدار باندې قبضه کړې وه او د ملک منتخب وزیر اعظم نواز شریف یې د خپلې عهدې نه لرې کړی. اول نه خبره چې کوم دی نه د دې الټا وه، بلکې نواز شریف د جنرال پرویز مشرف د خپلې عهدې نه لرې کړی او بالکل په سټیټ ټي وي په پی ټي وي باندې دا خبر وچلید چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او جنرال پرویز مشرف د آرمی چیف د عهدې نه برطرف کو لرې کو او د هغه په ځای باندې آی اس آی چیف جنرال ضیاء الدین بټي نوی آرمی چیف ولګو. نو دا خبر چې کله وچلید نه فوج د دې نه خبره نه ځکه هغه د مخکې نه خپل ټول هوم ورک مکمل کړی. نواز شریف سره دا اډر جاری کړو چې آرمی چیف سریلانکا ته په دوره باندې تللی او چې کله هغه د کراچۍ په ایرپورټ باندې کوز شي نو د کراچۍ پولیس ته دا اډر ورکړو چې تاسو هغه گرفتار کړئ. د کراچۍ د پولیس هغه ټیم آی جی چې ونه هغه رانه مقبولو د ډیر فوجي او د پولیس افسرانو مطابق بالکل رانه مقبول چې کوم دی هم بیا دا اډر مخکې فارورډ کړو او خپل اس پی زوی ټولو ته ویلو ایرپورټ ته راورسئ. نو ایرپورټ ته د څه لپاره تلو ګرفتارۍ لپاره خو بیا رانه مقبول وروستو د خپل بیان کې دا وویل چې ناماچاري هم د آرمی چیف د ګرفتارۍ اډر نه ورکړی. نو په دغه ورځ باندې چې مونږ وو چې فوج کم خپل هوم ورک مکمل کړو نو هغه څه وکړل نو هغه اول دا وکړل چې هغه د کراچۍ ایرپورټ په خپله قبضه کې واغستو. آی جی خو اډر ورک اس پیز او اس اس پیز لا چې تاسو ایرپورټ ته راورسئ خو بل طرف ته فوج هم چې کوم دی نه د پولیس د افسران چې کوم دي دی په څه طریقه باندې ملیر کینټ ته راوبلل یا یې چې کوم دی نه بوتلل ځان سره. نو دی ملیر کینټ کې داسې کړل لکه چې نظر بند دی. دلته په اسلام آباد کې په ایٹ د سیم ټایم څه کېدل د اسلام آباد کې ریډیو پاکستان او پاکستان ټلویزیون دفتر چې کوم وی د پی ټي وي نو هغې باندې فوج قبضه وکړه او نشریات یې بند کړل. بل طرف ته په آرمی د 111 بریګیډ چې کوم دی مشهور بریګیډ نه هغې په پرایم منسټر هاوس او پرایم منسټر آفیس باندې قبضه وکړه. وزیر اعظم نواز شریف گرفتار کړی شو او هغه سره آی اس آی چیف و. اوس دې ځای کې ډېره ناشنا سچویشن جوړ شو چې کله د فوج دغه 111 بریګیډ چې دی چې دی کله د آی اس آی چیف گرفتارو نو دا د پاکستان په تاریخ کې ځکه یو اهم ورځ هم ده چې د پاکستان ان سروس آی اس آی چیف فوج گرفتار کو. نو څنګه گرفتار کو نو دغه ټیم د 111 بریګیډ لیډر چې لیډ کو او دغه ټوله خبره د دې ځای نه سټارټ شوه. د هغې سړي نوم کرنل شاهد علي او کرنل شاهد علي د پاکستان د آی اس آی چیف ته ووایي چې تا موږ ګرفتارو. نو دغه ټیم کې ولې د پاکستان آی اس آی چیف چې کوم هغه سره سکیورټي کې څوک نو ولې نو هغه سره اس اس جی کمانډوز وو. نو اس اس جی کمانډوز او 111 بریګیډ یو بل ته مخامخ رالل خو اس اس جی کمانډوز چې سچویشن باندې ته وکتل چې 111 بریګیډ اوس موډ چې همدنه بدللی نه د آی اس آی چیف گرفتار کو. هغه ورته ووایي چې زه د قانون مطابق د پاکستان وزیر اعظم زما د آرمی چیف نوټیفیکیشن کړی دی، زه اوس آرمی چیف یم، تاسو زما د اډر چې کوم دی نه باندې به چلیږئ. خو 111 بریګیډ کرنل شاهد علي دا خبره ونه منله. هغه د جنرال پرویز مشرف اډر فالو کو او هغې اډر فالو کولو سره د آی اس آی چیف گرفتار کړی شو. د پاکستان وزیر اعظم او د هغه اهل خانه هغه یې ټول گرفتار کړل. هغه خو بیا د سعودي شاهي خاندان په مذاکراتو باندې د ملک نه بهر وتلل او دغه آی اس آی چیف چې دی او د سند هغه آی جي رانه مقبوله دی او څه نور کسان چې وو په دوی باندې بیا کیسونه وچلېدل. نو دې ځای کې اهمه نقطه یو بله دا ده د پوهې لپاره چې د آی اس آی چیف چې دغه ټیم هغه د فوج خلاف لږ بغاوت کړو، فوج هغه وروستو بیا د عدالت په ترو باندې د ټولو الزاماتو نه بری کو او وی چې دی پرې سازش کې بغاوت کې حصهدار نه و. نو د دې نه موږ ته دا نقطه مخې ته راځي چې لکه فوج د خپلو جرنیلانو د آی اس آی چیف چې هر څوک خو د فوج جرنیل و که نه، نو فوج د خپلو جرنیلانو د خپلو خلکو څومره خیال ساتي او هغوی باندې دکه د بغاوت او دا ټکي لګول نه غواړي. نو په 12 اکتوبر 1999 په ماښام ماسخوتن کې نواز شریف د ملک وزیر اعظم او یا هغه په جیل کې و یا جنرال پرویز مشرف چې کوم دی نه دا خبر چلېدلی و چې هغه عهدې نه لرې شو او یا بیا هغه د ملک حکمران قوم ته خطاب وکړو او په خطاب کې دا وویل چې ما نواز شریف کوم حکومت و هغه موږ لرې کړو او اوس یو نوی سیټ اپ دی.